السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که تاسو غواړئ چې د باینانس نه مونږ فری ارنینګ وکړو، یعنی د باینانس نه مونږ ډالر چې دی هغه په فری کې وګټو، په مفتو کې وګټو، نو دا ویډیو سره لازمي وګورئ. اصل کې په باینانس کې خو تاسو به انویسټمنټ کوئ، په هغې باندې به تاسو بیا ټریډینګ کوئ او په دغې د وجې نه یعنی کوینز به اخلئ او بیا به هغه خرڅوئ، نو تاسو ته به په دغې کې فایده کېږي. لکه څنګه چې دا کوینز دي دا ما اخیستي دي، نو که دا زه خرڅ کړمه په ارزان مې اخیستي او ګران یې خرڅ کړم، نو ماته به فایده وشي. ټیک شوله. خو دلته نیو لیسټینګ کې به تاسو راشئ. دا بایو نن سبا یو پروتوکول راغلی، مطلب بایو یو نیو کاین دی. ټیک شوله. دا راغلی په دې کې فارمینګ اوس شروع دی. مطلب تاسو به دلته کوئ تاسو سره کومه بی ان بي وي یا اف ډي یو اس ډي پول چې کوم وي. ټیک شوله. لکه اف ډي یو اس ډي ټي وي تا سره یا بی ان بي تا سره وي. ټیک شوله. دا دوه سیزونه به تاسو دلته لاک کوئ یا یو سیز ته لاک کولی شئ. ټیک شوله. نو تا ته به په دې باندې میلاویږي. دا تاسو ټول پروجیکټ تاسو ګورئ، دا پروجیکټ دی دا مخکې راغلی وي. ټیک شوله. نو په دې نیو لیسټینګ کې به تاسو سره دا پروجیکټ راځي او دلته به فارمینګ په دې کې کېږي. ټیک ده. د دې تاسو هغه فنډ هم کتلی شئ، کرنسي لاکسونه کرنسي پکې لاک شوې ده. ټیک شوله. دلته تاسو په دې بایو باندې به کلیک کوئ. دا اوس یو کوین را روان دی. ټیک شوله. په دې کې به تاسو دلته دا بی ان بي چې دی دا لاک کوئ. ټیک شوله. زه اوس دا بی ان بي چې دی دا لاک کوم. ما سره میکزیمم چې څومره بی ان بي د 0.0199. ټیک شوله. دومره ما سره بی ان بي ده، نو دا زه لاک کوم. دا لاک به زه کلیک کوم او دا به په دې کې لاک شي. اوس په دې باندې ما ته څه میلاویږي؟ ما ته به فری دغه بایو چې کوم کوین دی هغه به ما ته میلاویږي، او 9 ورځې پس چې کوم د دې دا ټایم ختم شي د فارمینګ 9 ورځې پس به بیا چې کله دا لانچ شي د ټریډینګ لپاره دلته ولګي. ټیک شوله. یعنی چې بیا په مارکیټ کې راشي، په ټریډ کې راشي، نو بیا به دغه چې کوم ما ته میلاو شوي دي بایو کوم بایو کوین ما ته میلاو شوی دی. ټیک ده. نو په دې کې به دغه ما ته بیا میلاو شي. ما سره به زما په ایسټس کې پراته وي، زما په والټ کې به وي او دغه بیا زه خرڅ کړم. ټیک شوله. نو دا بالکل په فری کې وي. یعنی که تاسو سره بی ان بي وي، ټیک شوله، نو هغه لاک کوئ دلته هر یو نیو کاین که راشي. ټیک شوله. په هغې کې 9 ورځې د فارمینګ وي. تاسو دغه بی ان بي یا اف ډي یو اس ډي دغه چې تاسو سره دغه کوین دوه کوینز کوي، یا بی ان بي یا دا کوم د یو اس اف ډي یو اس ډي وي. ټیک شوله. اف ډي یو اس ډي تاسو سره یا بی ان بي، نو دا تاسو لاک کولی شئ او تاسو پرې باندې فری ارنینګ کولی شئ. فری کوین به تاسو پرې باندې میلاو شي او هغه به تاسو خرڅولی شئ. ټیک شوله. نو دغه یو ویډیو وه د فری ارنینګ په حوالې سره. ویډیو سره مخکې ضرور شیر کړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ.